یو کلن ویزه په اړه د معلومات نه کړو. دا د یو کلنو ویزو په باره کې څه حساب ده؟ څنګه د یو کلن ویزه خو جوړ کړی اوس تګ راتګ مشکل نشته. یو کلنو ویزو څه حساب ده؟ ویزه کلنه ده ښه. اوس دا جمع ده چې وطن ته سړی په تلای شي د یو کلنه ځان کنه. یو کلن ولا ویزه چې وطن ته ځي ته په جوازات کې د پاسپورت کې 300 روپۍ غواړي نتیجه به تر ځان ځان کنسل کیږي. دا رښتیا ده دروغ ده. همدغه پوښتنه مانه روزانه په لسګونو وار پوښتل کیږي چې یو کلنه ویزه مو ده غواړو وطن ته پې تګ وکړو نو وطن ته تګ راتګ کولی شو که نه. ګورئ دوستانو یو خو د هر چا خبرو پسې مه ځئ. تاسو چې ټیک ټاک کې څه واورئ نو داسې فکر وکړئ چې هر څه حقیقت وي. خو که ما نه څوک پوښتنه وکړي چې ټیک ټاک کې کوم معلومات خپرېږي ته به څومره باور لري نو زما هغې ته ځواب دا دی چې په ټیک ټاک کې کوم څه چې خپرېږي خاص کر معلومات هغې باندې زه 90% اعتبار نه لرم او تاسو بیا دومره زر د ځینو خلکو خبرې ومنئ. اکثریت یې نه مني خو ځینې کسان چې مني هغه هم خپله ګټه پکې ګوري ځکه چې یو کس ته چې د چا په ګټه غږېږي نو هغه بیا ډېر خوشحاله وي خو که لږ سم تاوان په اړه ورته خبرې وکړي هغه بیا وایي چې او دا داسې ده او دا داسې ده. حال دا چې همغه تاوان خبره درته وکړي په آینده کې درته ډېره زیاته فایده کوي خو پیل خل درته ډېر تاوان ښکاري. په هر صورت ګورئ کم چا چې یو کلنې ویزې دي په الحال اماراتو کې اوسېږئ او غواړئ چې وطن ته لاړ شئ هغه خبرې چې تاسو دې په اړه اورېدلې دي چې په 300 روپۍ پرچې جوړېږي یا زمونږ کوم ملګری و هغه یو کلنه ویزه وطن ته لاړه اوس بیرته راغلی دی دې پسې بالکل مه ځئ. نه په 300 روپۍ کومه پرچې جوړېږي او نه ده چې کوم ملګري تا ته ویلي دي چې پلانی کس لاړو اوس بیرته راغلی دی. کم څوک چې دلته اماراتو کې یو کلنه ویزه لرئ او غواړئ چې وطن ته لاړ شئ نو یو ځل بیا درته وایم چې زما مشوره دا ده چې خپلې ویزې مو 2 کلنې کړئ. همدا اوس تېرو شپو کې ډېر کسان بیرته وطن ته لیږلي دي کوم چې وطن ته لاړو او دوی راتلل اماراتو ته دوی بیرته ډیپورټ کړي دي او ویزې په سیسټم کې کینسل شوي دي. داسې کسان نور هم شته چې هغه راغلي دي خو سبا لپاره الله مکه چې تاسو سره داسې پېښه وشي لاړ شئ وطن ته ډېرو پسې ویزې کینسل کېږي ډېرو پسې ممکن کینسل نه شي او بیرته چې راځئ په هغه وخت کې تاسو پسې کینسل شي بیا به څه کوئ بله ویزه به اخلئ. بلې ویزې خو نن سبا نارمل کېږي نه نو څومره ستونزو سره به مخامخ شئ تاسو خپله درته وګورئ. نو بیا هم که هر څومره هم ضروري کار وي یو کلنه ویزه مو وي خپله ویزه مو 2 کلنه کوي بیا وطن ته لاړ شئ. کوم چې وطن کې یئ ویزه مو چک کوئ سیسټم کې کفاله وي نو راځئ پې که ایرپورټ نه یې وګرځولی هغه خو ځان ته خبره ده او که نه ګرځولی کولی شئ چې امارات ته راشئ. سمه ده الله دې وکړي چې زما ځینې خبرې تاسو باندې بدې نه وي لګېدلي ځان لپاره خو نه وایم همدا ستاسو فایدې لپاره یې وایم څه فایده چې لاړ شئ سبا لپاره راځئ ایرپورټ کې تاسو واپس ګرځئ همدې نه خو دا ښه ده چې 2 کلنې ویزې ولګوئ. مننه.